کرونا وایرس په یوه ورځ 9 تنه وژلي، خو چرته او په کومو هیوادونو کې؟ سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو بخیر. په چین کې کرونا وایرس په یوه ورځ 9 تنه وژلي، چې دا یې تر ټولو زیاته مرګونې ورځ وه. په دې ناروغۍ د ککړو کسانو شمېر له 40,000 واوښت. د چین دولت وویل شاوخوا 3200 ککړ کسان یې له روغتونونو رخصت کړي دي. بیجینګ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو شمېر 908 تنو ته ورسېد او له 90 سلنو زیات یې په ووهان کې مړه شوي دي. چین همدارنګه اعلان وکړ چې په دې وایرس 1,08,513 اخته کسان درملل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د چین پلازمینې بیجینګ ته روغتیایي څېړونکي د مرستې لپاره استولي دي. په چین کې د دوشنبې ورځې په پیل سره میلیونونه کسان چې تر دې دمه یې رخصتي وه بیرته دندو ته ستنه شوي. همدارنګه د کرونا وایرس د خپراوي اندېښنې زیاتې شوي دي. بلخوا د برتانیا روغتیا وزارت کرونا وایرس ولسي روغتیا لپاره جدي او څرګند ګواښ بللی. دغه هیواد کې د یاد وایرس د خپرېدا مخنیوي په موخه د مشکوکو وګړو د کرتین کولو لپاره اړوندو چارواکو ته لا زیات واک ورکړل شوی دی. دا پریکړه داسې مهال مخې ته راځي چې په دغه هیواد کې پر دغه وایرس د 4 نورو کسانو د اخته کېدو خبرونه مخې ته راغلي. اوس مهال برتانیا کې د کرونا وایرس 8 پیښې ثبت شوي دي.